له نفاق تر اتحاده. افغانستان هغه هیواد دی چې پر خپله غیږه کې بیلابیل قومونه روزلي او د مختلفو قومونو او ژبو په درلودلو سره ځانګړی شهرت لري. دغه قومونه په بیلابیلو دورو کې د پردیو په لاسوهنه د ژبې، سمت او قوم په نوم بیل او جدا شوي وو او د هیڅ یو نظام له لوري یې د یووالي او اتحاد لپاره مناسب کار نه دی شوی. اوس مهال چې افغانستان کې اسلامي امارت حاکم شوی او یو پیاوړی خپلواک او اسلامي نظام یې رامنځته کړی، د افغانانو د یووالي لپاره یو ځل بیا هیلې راټوکېدلي او یو پر بل پسې د هیوادوالو د روښانه او متحد راتلونکي زیري را روان دي. دا هغه ولس دی، موږ ته قدر دی، پر موږ باندې قدر دی، موږ د زړه ټوټې دي. د دې ولس هر بچی زموږ د زړه ټوټه ده. قسم په الله چې د دې ولس بچان داسې راته معلومېږي لکه خپل بچان. ځوانان یې د خپلو بچانو په اندازه راته معلومېږي. د اسلامي امارت مشرانو د افغانانو ترمنځ یووالي ته پر خپلو لومړیتوبونو کې ځای ورکړی او تل یې هڅه کړې چې ټول قومونه پر یو ټغر راټول کړي او تمه ده چې هیوادوال مو له څو پرله پسې کلونو وروسته د اسلامي امارت په برکت له ملي یووالي برخمن شي. اسلامي امارت د هیواد د بیلابیلو قومونو د یووالي لپاره جدي کار کړی، ټولو ستونزو ته یې رسېدنه کړې او له خپلو حقونو یې برخمن کړي دي. اسلامي امارت الحمدلله تر اوسه پورې دی همیشه ګوري. زه به یو نمونه تاسو ته وایم، په بدخشان ولایت په واخان په سیمه کې هلته قرقیز قوم آباد دي چې هغوی تر اوسه پورې تاسو د هغوی پوښتنه وکړئ چې په دغه کچه به د حکومت هیئتونه هلته نه دي تللي، د هغوی سره کومک نه و سوی. هغه لکه د افغانستان د کورې نه چې د باندې د نقشې نه چې د باندې بیخي ژوند کړی، یعنې ان تر هغه ځای پورې امارت لاړی چې پر هغوی پوښتنه وکړله، د هغوی د زده کړو پوښتنه وسوه، د هغوی د صحت پوښتنه وسوه، د هغوی سره د کومکو د مواد غذایي او د دغې د ژمني د اړتیاو پوښتنه وسوه. اسلامي امارت دا هوډ لري چې پر ټولو قومونو باندې پوښتنه وسي، په هر قوم کې چې هغه د هغوی خلک سرکرده خلک وي، هغوی مخلص خلک وي، وطن ته وفادار خلک وي، د خپل خلکو خدمت غواړي، هغه به دغه پلانونه چې هغه په دې حکومت کې راسي، په امارت کې راسي، د خلکو خدمت وکړي. نفاق ته څرنګه لمن وهل کېده او ولې ملي یووالي په ټولنه او خلکو کې خپل ځای له لاسه ورکړی و، هغه موضوع چې د تیرې 2 لسیزو مخینې ته یې ورګرځو او په دې قضیه کې پټ لاسونه روښانه کوو. به نام خداوند بزرگ جل جلاله سوگند یاد کنید. دلوی خدای جل جلاله په نامه لوړه کوم. ملي یووالی په تیرو 2 لسیزو کې یوازې د شعار تر کچې محدود و او په عمل کې هیڅ وخت پیدا نه شو. په تیرو 20 کلونو کې د قدرت خاوندانو په ملي یووالي باور نه درلود. د حامد کرزي او محمد اشرف غني په دورو کې قدرت یوازې د قومونو د مشرانو یا په زیات باور د واک د ټیکهدارانو ترمنځ ویشل کېده. عوام خلک بې برخې پاتې کېدل. کرزی په وخت کې، د عینوغین په وخت کې وزارتونه او مرستیال د وزارتونه مرستیالونه او حتی ځینې غټ ریاستونه د قوم په بنسټ ویشل شوي وو. 4 قوم دوی حق درلود چې پښتون وو، تاجیک وو، ازبک وو او هزاره وو. ولی دا 4 قومونه حق لري چې وزیر شي، ولی د بل قوم زوی یا لور حق نه لري چې وزیر شي. آیا هغوی د افغانستان نه ده؟ آیا هغوی مالیه نه ورکوي؟ آیا هغوی وینه نه توی کړې نه ده؟ د دې خاورو نه دفاع نه دي کړې؟ خو دا 4 قوم د افغانستان حکومت په لاس درلود. اسلامي امارت ملي یووالي ته په کوم نظر ګوري؟ ملي یووالی یا د ملت وحدت هغه مهم عنصر ده چې د ملتونو ښېرازي پورې تړلې ده. که کوم ملت خدای نه کوي یو ملي یووالی وحدت ونه لري او په هغه مشترکاتو باندې چې یو ملت یې لري په هغو راټول نه وي، د هغو د هیواد تباهي سره مخ کېږي، تجزیه کېږي او بېلابېلې ستونزې به لري. ځینې مذبوحانه هڅې وسوې چې دغه ملي یووالی د خلکو ترمنځ وحدت سره وشکړي، خو الحمدلله ناکام شول. اوس زموږ ملت یو لاس و، یو موټی ده. هغه دا ده چې د خپل هیواد د منافعو دپاره ټول افغانان، ټول ملت هغه سره متحد وي او په یوه خوله وي او هغه مشترکات چې ټول افغانان سره لري د هغو دپاره ګډ کار وکړي.
هغه زموږ هیواد ده، د کور آبادي ده، د دې کور امن ده، ثبات ده. په دې باندې راټولېدل ته موږ ملي یووالی وحدت وایو. په تیرو 2 لسیزو کې د قومونو ترمنځ د قدرت ویش اصل و او کابینه او دولتي چوکۍ د قومونو د سهم پر اساس ویشل کېدې. هغه څه چې د وخت په اساسي قانون کې هم ناقانونه و، خو بیا هم دا غیر عادلانه کړنه ترسره کېده. از قانون اساسی افغانستان فقط یک ماده‌شی تطبیق شده بود که پایتخت افغانستان کابل است. افغانستان په اساسی قانون کې دی حکومت ویشل د قوم په بنسټ نه و. حکومت څوکۍ باید 4 یا 15 شرطونه ولري. شرط لومړی چې تخصص ولري، دوم چې تجربه ولري، او دریم چې رفتار ولري، چې عمل ولري، چې شهرت ولري. دا تو واضح لیکل شوی و. او همدارنګه د 25 کال نه لیش سن نه وي، او همدارنګه د افغانستان تابعیت ولري. اما هیڅ وخت د دې اساسي قانون په بنسټ څوک دوی ته رای ورکول، نه څوک دوی ته مقررول. له بده مرغه مقرري چې کېدل د اساسي قانون په ټکر کو. اسلامي امارت ملي یووالي ته په پام سره د دولت په هره برخه کې ټولو قومونو ته سهم ورکړی او هر څوک خپل ځان پکې لیدلی شي. په اسلامي امارت کې دغه قومي تعصبات نشته، دا د موږ سره ځای نه لري. زمونږ ګوره که چېرته تیر نظام کې عبدالرشید دوستم و، خو زموږ په دغه نظام کې د دوستم ځای عبدالسلام حنفي نیولی. هغه د حکومت هم شمولیت خبره که یو څوک کوي، که خبره د دې وي چې د هر قوم نه دلته سړی موجود وي، نو خو دوستم نه په ځای عبدالسلام حنفي، نو د دوستم کوم ځای د عبدالسلام حنفي سره برابرېدی شي؟ د هغه ظلم، هغه وحشت، هغه بربریت چې د پخوا کمونستانو په وختو کې په مسلمانانو باندې کړي دي، هغه د حنفي صاحب سره یو نسبت درلودلی شي. نو څنګه یو سړی وایي چې دا حکومت هم شموله نه دی، چې صلاح الدین رباني دلته د بدخشان تا سره و، تا هم شمول ورته ویل، چې ما سره قریب فصیح الدین پترات د بدخشان لوی درسیز دی، ته ورته هم شمولیت نسبت نشي کولی. بیا نو صلاح الدین رباني هغه د په لوړه مرتبه کې او قریب فصیح الدین په لوړه مرتبه کې دی، یا د پنجشیر یو بل څوک په حکومت کې و، تا ورته هم شمول ویل چې د موږ وزیر تجار نورالدین عزیزي صاحب دلته په وزارت تجارت کې سرپرست وزیر د په مختلفو هیئتو باندې بهر ته سفر کوي. مولی قدرت الله د لوګر ولی چې مخکې د پنجشیر ولی و، هغه په دغه امارت کې شته دی. هغه وخت کې د هم شمول ورته ویل چې د پنجشیر هغه خلکو، اوس چې د پنجشیر دغه خلک د موږ سره شته دي، بیا هم شمول نه دی. نو دا ولې د کوم ځای دی؟ د پنجشیر د کوم ځای نه راغلی ده؟ که په مخ کې تاسو تاریخ راواخلی د ترکمن قوم نه والله عالم چې په تیره اداره کې به که څوک و او که به نه و، خو زموږ په اداره کې د سترې محکمې مرستیال شیخ محمد قاسم صاحب دا په قوم باندې ترکمن دی. نور ازبک راواخله، ترکمن راواخله، د موږ په اداره کې دومره خلي وزیر صاحب د زراعت ازبک دی، او قاری صاحب امان الدین چې د بدخشان ولی دی، هغه د بدخشان ټوله اداره جوړه له بدخشان نه ده. د تخار ولی صاحب خپله د تخار دی. یعنی اسلامي امارت داسې نه دی کړی چې د یو ځای کار په خلکو جوړیږي قصدن یې را بدل کړي وي، چې یو مشکل په یو منطقه کې په خلکو باندې حل کیږي. زما خپل اټکل دا دی چې اسلامي امارت دې ته ترجیح ورکوي چې همغه سړی د خلکو سره په خبره پوهي یا مشکل د دوی حل کړي. کابینه کې دا خبره ډیره محسوسه ده چې ټول اقوام په کابینه کې شته. الحمدلله موږ پښتانه لرو، تاجک لرو، ازبک لرو، ترکمن لرو، بلوچ لرو، د هزاره وروڼه نه لرو. ټول قومونه هلته خپل شتون پکې لري. مثالونه هم ښودلی شو. نو په امارت کې قومیت او د بېلابېل ګرایشونه دا مطرح نه دي. څوک چې مسلمان او افغان وي هغه د موږ ورور دی، هغه د دغه چتر لاندې ژوند کولی شي، په نظام کې خدمت کولی شي. د حامد کرزي په دوره کې څو خاص نفر د قدرت خاوندان وو چې ځانونه یې د قوم استازي ښودل او هیڅکله یې د خپلو خلکو په ګټه کار نه کاوه. د تاجکو له حقونو د یوې سیمې ځانګړې ډلې ګټه اخیسته او همدارنګه د پښتنو، ازبکو او هزارهو له حقونو هم ځانګړې ډلې استفاده کوله. تاجیک فقط محدود میشه به پنجشیر، در حالی که تاجیک بدخشان بود، تاجیک تخار بود، تاجیک کل ولایت‌های شمال، اما بیشترین سهمیه تاجیک‌ها را 100% پنجشیر میگیرید. د هیواد له 15 یا 20 قومونو 3 له قدرت محرومه و. معمولا میگن 37 قوم در افغانستان است. آمارها فرق میکنه، بعض 36 میگه، بعض 35. معمولا 37 قوم بعض وقت نام میبره. از 37 قوم همونطور که من گفتم 33 قومش کاملا محروم بود از چوکي وزارت خانه. افغانستان کې قومي او ژبنی تنوع د دې پر ځای چې په یوه ځانګړتیا بدله شي
فرصت طلبه خلکو هغه وخت د قومي مسایلو په نوم دا ځانګړتیا په ټولنه کې په یوه ستره بدبختي بدله کړې وه او دا تنوع د خلکو ترمنځ د اختلافاتو یوه ستره سرچینه ګرځېدلې وه. خو اسلامي امارت قومي تنوع یوه ښکلا او ځانګړتیا بولي چې د افغانستان یو نه بدلیدونکی جز ګڼل کیږي. افغانستان کې چونکې په لسګونو قومونه اوسېږي او دا د افغانستان د ښکلا د لذت او د ښه ژوند یوه ښه نمونه کېدلی شي. که موږ دلته په افغانستان کې دغه قومونه لکه د څو ډوله ګلانو په څېر په یو باغ کې ژوند وکړو، واقعیت دا ده چې موږ به یو ډېره ښایسته ټولنه رامنځته کړو. په افغانستان کې چې څومره قومونه دي، دوی چې څومره مشترکات لري یو له بل سره، د نورې نړۍ قومونه دغومره مشترکات نه لري. په وروستیو 2 لسیزو کې لوړ رتبه او ټیټ رتبه بنسټونو کې وړتیا په پام کې نه نیول کېده او موقفونه یوازې د پیژندنې، قدرت او پیسو پر اساس ویشل کېدل. هیچ چوکی بر اساس تخصص، تقوا، تجربه، تعهد تقسیم نشده. در قانون اساسی آمده که کاندید وزیر باید تحصیلات عالی داشته باشد، تجربه کاری داشته باشد، شهرت نیک داشته باشد، 25 سال سنش باشد، کمتر نباشد از 25 سال اگه اشتباه نکنم، و همچنین در اصل فقط یک تابعیت افغانستان داشته باشند. استثناءً پارلمان ولسی جرگه میتونست تابعیت را قبول کنه مطابق با رای. هیچ وزیر، هیچ کاندید وزیر بر اساس این معیار تعیین نمیشد. مثلا وزیر عدلیه ما دکتر طب بود، یا به عنوان مثال وزیر مخابرات من گفتم قابلگی خوانده بود. بنابراین نه تنها چوکی وزارت بر اساس تخصص، تقوا، تعهد و تجربه نبود، بلکه هیچ چوکی تقریبا حتی از مدیریت، حتی از آمریت هم معمولا لیاقت به نظر نمی گرفتن، یا پیسه بود یا واسطه. یعنی 2 معیار بود که معمولا به چوکی می رسیدن. کل تعیینات خب اگر دختر دوستم نمی بود، اگر رفیقی نمیدونم سیاف نمی بود فلانی، اگر از تنظیم خلیلی نمی بود، اگر از قندار و رفیقی امید کرزی نمی بود، اگر نفری خلیل چی فهیم و یا قانونی نمی بود، او کس در یک وزارت یک اجیر مقرر نمی کرد. د تیرو 2 لسیزو په حکومتونو کې یوازې په دې کار کې ده چې خلک د قوم او ژبې په نوم سره وویشي او تر اندازې زیاتې پیسې د متحد افغانانو په ویشلو مصرف شوې. خو اسلامي امارت د افغانانو ترمنځ یووالي ته لومړیتوب ورکړی او جدي پاملرنه ورته کوي. زما په یاد دی وخت کې به په افغانستان کې بالخصوص په شمال کې پښتو او فارسي چا نه پېژندله سره، چې ته پښتون یې او ته فارسي زبان یې. داسې کورنۍ زه اوس هم پېژنم چې تاجکانو، ازبکانو پښتنو ته خوندې لورګانې ورکړي دي، پښتنو هغوی ته ورکړي دي. نیاګانې اوس هم شته، پښتنو کې ازبکانې او تاجکانې دي او په تاجکانو کې پښتني او غیر پښتني مختلف خلک دي. هلته هېڅ اصلا دا توپیر نه و. متاسفانه دغو انقلابونو بالخصوص د امریکایي اشغال په افغانستان کې یو خطرناک تخم وکاره چې موږ دلته په قومونو باندې وویشلو. ظاهرا ویل کېدل چې موږ دلته یووالی راولو، د قومونو ترمنځ نږدېکت راولو، خو په ډېر تاسف سره چې دلته په لوی لاس داسې حالات جوړ شول په څو ډګرونو کې کار وشو. لومړی دا چې په افغانستان کې قومونه داسې راپورته کړل شول چې هر یوه ته وویل شول چې ته باید یوازې د خپل قوم لپاره کار وکړې. پښتون ته خپلې قومي جرګې او قومي شوراګانې جوړې شولې، تاجک ته خپلې، بل ته بلې، بل دې لپاره چې دوی هر یو په خپل ځان کې سره جلا کړي. دویم دا و چې د افغانستان سیاست په قومونو باندې وویشل سو. متاسفانه دا ډېر غلط کار وشو. سیاست، حکومتداري، اداري، وزارتونه دا ټول په قومونو باندې. حتی داسې یو حالت ته موږ نږدې وو چې افغانستان په څو ټوټو وویشل شي د قومونو پر اساس باندې. شمال یو چاته ورکول شي، جنوب بل چاته ورکول شي، جنوب غرب بل چاته ورکول شي او شرق بل چاته ورکول شي. د دې ډیره ویره موجوده وه او په دې برخه کې په لوی لاس باندې ډیر زیات کار وشو. د حامد کرزي او محمد اشرف غني په دورو کې قدرت د زورواکانو او جنګسالارانو په لاس کې وو او دا کړنه د افغانستان د سترې بدبختۍ او ګډوډۍ لامل شوې وه. محسوس علت په پارلمان کې غږ وکړ چې تاسو د یو غل نه غواړئ چې غلا له منځه یوسي، خو دا امکان نه لري. تاسو د یو شرابخور نه غواړئ چې د شراب بوتلونه
هغه چې د شراب بوتل وویني خو هغه ماچوي هغه نه یوازې هغه له منځه نه اوسي، هغه ډېر ښه نگهداري هم کوي. هغه خلکو چې په افغانستان کې په قدرت کې وو، هغه خلکو چې د زور خلکو، د توپک خلکو، همدارنګه د بدماشي خلکو، د غلا خلکو، د فساد خلکو، د دې لپاره اساسي دلیل هم چې دا نه یوازې ورک نشو بلکې ورځ په ورځ دوی زیاتېدل، ځکه چې هغوی په قدرت کې وو. تر دې چې که کوم زورواکي به جرم وکړ د داخلي ملاتړ په اساس به په سزا نه رسیده. علیپور توسط معاون صاحب دوم به ضمانت رها شد. په دې وطن کې څه شروع دي؟ دغه علیپور چې د یوه هفته مخکې د هلیکاپټر رانسکوره کړه، نو ته د سرالا کماندان ته به د اجرات کله که؟ از داخل حمایت می شدن. یک نفر به عنوان تجاوز جنسی حتی فیفا متهم کرد، قرار آزادانه پنشیر زندگی میکرد به خاطر که از داخل دولت حمایت میشد. کسایی که نمیخواستن که پیروز شوند، مثلا شما در حکومت هستید، بعضی دوستا دارین در حکومت، بعضی مخالفین دارید، حتی مثلا ممکنه برادر شما نخواهی که شما رشد کنین به خاطر که منافع زود در خطر میفته، حتی او سعی میکنه که شما باید در صد بمانین یا سرکوب شوین. کسایی که نفعشون در بودن قیصاری بود 100% از داخل اونا مانع می شدن. اسلامي امارت د مخکینیو نظامونو په پرتله ملي یووالي ته ژمن او د ټول ملت کور دی او په پوره باور ویلی شو چې د اسلامي امارت په حاکمیت سره هیواد کې ملي یووالی په ښه ډول تامین شوی دی. اسلامي امارت قیام د یووالي دپاره سوی. یو وخت که تاسې یاد وي د 1900 کلونو کې ابتدا کې کله جهاد کامیاب سو، د یووالي په روحیه باندې کامیاب سو. امریکانو اشغال هغه ډېر دی چې تفکه وویل سي قومونه ملت یو له بل سره په بېلابېلو نومونو او عنوانونو بیل کړي، تنظیمونه ایجاد شول یا مثلا سمتونه په نامه باندې یادېدل، مذاهب یادېدل او ګرایشونه، مختلف ګرایشونو ته هڅه کېده چې تقویت سي او یو له بله فاصلې پیدا کړي. خو کله چې اسلامي امارت راغی او فتح راغله، د امریکا اشغال پای ته ورسېد، یووالی اوس یقیني سوی ده. افغانستان اسلامي امارت د ټول ملت کور ده، د ټول ملت لپاره یو چتر ده او هڅه یې دا ده چې ورځ په ورځ دا یووالی ټینګ سي. یووالی د افغانانو دا ده چې افغانان ټول په مساویانه ډول له خپلو حقوقو نه برخمن سي. پارلمان چې د ملت کور ګڼل کېده، خو د خیانت له کوره پرته بل څه نه و. استازي د رایو اخیستلو او د وخت د واکمنانو له لوري ټاکل کېدل. هغه استازي چې د ملت نه بلکې د خپلو شخصي ګټو استازولي یې کوله. پارلمان خانه خیانت بود. ما بارها گفتیم، علنا میگفتیم این یک از مشکل اساسی پارلمان بود. متاسفانه یا بر اساس پول آمده بودن یا بر اساس واسطه آمدن. نفر غین بود، نفر عین بود، نفر محقق بود، خلیلی بود، سیاح بود، علومی بود و اتمر بود و نمیدونم قانونی بود، عبدالله امثال. وکلایی که در پارلمان بودن اول نماینده خود بودن، نماینده جیب و چوکی خود. وقتی جیب و چوکیشان مطرح میشد، پدر و مادرشان، دین و ایمانشان، وطن و خاکشان مطرح نبود. بعد از او منافع کشورهایی که یا از اینا حمایت کرده بود یا نزدیک بودن یا احزابی که از اینا حمایت کرده بود از اینا نزدیک بودن. مثلا احمد اول چوکی و جیب خودش مهم بود. بعد از او به اصطلاح حزبی که پوستر زیر چاپ کرده بود، پول برش داده بود. بعد از او کشوری که خوشبین بود به او کشور سفر داشتن و نمیدونم میرفتن. بنابراین چیزی که واضح و روشن بود که نماینده ملت نبود، چون از ملت رای نگرفته بود، پول رای گرفته بود و نان رای گرفته بود. و دوم هدفش خدمت به ملت نبود. هدف خدمت به ملت کسایی میتونه که اونا منافع ملی را بالاتر، منافع مردم را بالاتر از منافع شخصی خود قرار بدهد که وکلا متاسفانه کار نمیکردن.
ډیری په دې کور کې تعصب زور ویل او خپلمنځي ګرم اختلافات عادي چاره ګرځېدلې وه. ما میریم رئیس میاریم معرفیش میکنیم دست هر کسی که چیز کده میتونه خلاص. پدر کس اینجا ریاست کده نمیتونه. دست قماندانش هم خلاص، دست جنگسالارش هم خلاص، دست دموکراتش هم خلاص. بر اساس معیار لیاقت، تجربه، تخصص رئیس ولسی جرگه نه در دوره اول قانونی که آمد تعیین شد، نه دوره دوم ابراهیمی که تعیین شد، نه دوره سوم رحمانی. حتی گفتن در تشنابه ها هم پول توزیع می شد. در یک 3-4 تا دفتری که نزدیک تالار بود پول به اندازه توزیع شده بود که در روزی که کاندید وزرا می آمدن اینمی 3 دفتر را می بستن. بعد من می گفتم که این دفتر مثلا این تالار است، این دفتر نزدیکش است، این دفتر پول توزیع می شد. بعد روزایی که کاندید وزرا می آمد این دفترها رو بسته می کردن. می گفتم خب مهم نیست، خود دفتر 1-3-4 دفتر دورتر میره پول توزیع میکنن. حتی به صورت علنی بیشرمانه پول میخریدن. اما طور که وکیل چوکی وکالت خریده بود، بعد رئیس ولسی جرګه هم چوکی ریاست میخرید، از وکلا میخرید. د پارلمان د استازو له لوري خلکو ته د خدمت چغې له شعار او نمایش پرته بل څه نه و. میگفتم وکیل صاحب تو خود نمایندهشان هستی، آمدی خدمت کنی. با من میگفت بشردوست من رای خریدم، من به خاطر این نیامدم که خدمت کنم. این در بامیانی که یاد قندار و یاد نمیدونم لوگر و یاد بدخشان و یاد کلی ولایت‌ها ما رای که با کاندید بودیم رای دادن، بیشترین رای ما خریدیم، یا نان دادیم یا پول دادیم یا وعده دادیم که برای رای برای ما جمع کن، برای فلان قرارداد میگیریم اگه وکیل شدیم، فلان چوکی رو میگیریم. بنابراین من برای خدمت نیامدم، من آمدم که اینمو پولی که مصرف کردم حداقل همو پول پیدا کنم. د مشرانو جرګې حالات له ولسي جرګې بدتر و او غړي یې هیڅ وخت د خلکو په خوښه او ګټه ونه ټاکل شول. مشران جرګه خو وضعش بدتر بود به خاطر که یک سهمیه رئیس جمهور داشت که باید تعیین میکرد، یک سهمیه از شورای ولایتی بود و یک سهمیه اگر اشتباه نکنم انتخاباتی بود، انتخابی بود. از شورای ولایتی بود یک سهمیه از شورای ولسوالی بود، یک سهمیه از رئیس جمهور بود. شوراهای ولسوالی هیچ وقت تعیین نشد در این 14 سال. بنابراین رئیس جمهور هم سهمیه خود تعیین میکرد، هم سهمیه شورای ولسوالی تعیین میکرد. فقط از شورای ولایت یک نفر می آمدن، کسایی که شورای ولایتی کامیاب شده بودن. بعد اعضای شورای ولایتی هر ولایت یک نفر بین خود به عنوان سناتور روان میکردن که اونا هم چون شورای ولایتی هم کاندیدایشان بر اساس لیاقت و وطن دوستی و دلسوزی تعیین نشده بودن، مثل وکلا بر اساس پول و پیسه و 2 سهمیه‌ای که خود رئیس جمهور تعیین میکرد و هر کسی که دلش میخواست تعیین میکرد. وضع سنا خب 100 مرتبه بدتر بود متاسفانه. کلش بر اساس سیاسی بود، هیچ کدامش بر اساس معیارهای علمی مسلکی. شما شاید حتی شنیده باشین که اشرف غنی یک سناتور که علیه مسلمیان خود کاندید کرده بود او رو به بود گم کرد، در حالی که او حق نداشت که تا معمولا کسی که در سنا تعیین میشد وقت معینش پوره میشد. بعد اما چون در کشور ما قانون مهم نیست، استبداد و دیکتاتوری، او سناتور گفته بود که تو چرا جرأت کردید در مقابل کاندید من که مسلمیان بود خود کاندید کردی و بیچاره رو گم کرد. به بعد از سنا کشیده بودن، دور انداخته بودن مثل زباله. د افغان کلمه نه منل د ګټې ستره وسیله وه او د دې مسئلې دایانو د شخصي ګټو لپاره لمن ورته وهله. اینکه من خود را افغان نمیدانم. شما به 100 کتاب هم که بنویسید که من افغان هستم، من هویت افغان بودن را قبول ندارم. واقعیت اجتماع افغان است، هزاره است، تاجیک است، ازبک هم ازبک. همون زمان که ما از شما پرسیدیم اینا رو به زور که پریس کنیم که شما ایتان افغان باشیم، باز اون یک کمک مردم از بد میبرن. اون حرفی هم شما گفتم من افغانم مربوط خودش است. من تاجیکم، اون میخواد افغان باشه. جنگی افغان و افغانیت و خراسان و آریا و آریایی جنگی پلاخورا بود که فقط به خاطر منافع شخصی خود و تحریک احساسات افرادی که متاسفانه قربانی بودن
افرادی که فریب میخوردن اینا به خاطر این مسائل مطرح میکرد. د افغان کلمه چې په تیرو 2 لسیزو کې د افغانانو ترمنځ د اختلاف په توګه کارول کېده د اسلامي امارت په حاکمیت سره خپل اصلي معنا پیدا کړه. د دې ټولو په سر باندې د ټولو قومونو ته موږ یو نوم لرو چې هغه افغان ده. افغان نه پښتون ده، نه ازبک ده، نه تاجک ده، نه بل ده، نه بل ده، نه بل ده. موږ هر قوم ځان ته خپل نوم لرو، لیکن د دې ټولو قومونو مجموعې ته بیا موږ افغان وایو. تر څو چې موږ د یو افغان معنا د یو افغانستان خلک، د یوې جغرافیې خلک، تر څو چې موږ دغه نوم را خپل نه کړو او ټول خپل ونه ګڼو، موږ تر هغو پورې یووالي ته نشو رسېدلی. دا زموږ ملي ویاړ دی. په وروستیو 2 لسیزو کې قومي اختلافونه او د اختلافونو ته لمن وهل اوج ته رسېدلي وو او ډېر قومي موضوعات او ستونزې د کوچیانو او اهل تشیع هیوادوالو ترمنځ پیښېدل چې دولتي مشرانو به دا موضوع د حل پر ځای نوره هم گرموله. رهبرای افغانستان میخواست که یک نان باشه و در اطرافش 10 نفر گریسنه جمع شوند که اینا سر این نان جنگ بیفته تا این رهبرای بیاد اینجا چی کنه، قضاوت کنه که ما به نمایندگی شما این موضوع را حل میکنیم. حل کردن مشکل کوچی و هزاره به نفع نه رهبر هزاره بود، نه رهبر کوچی و نه وکلای کوچی که در پارلمان بودن. اسلامي امارت هغه اختلافونه له منځه وړي چې له تیرو نظامونو په میراث پاتې دي. د میدان وردګ ولایت او د بامیانو تر مابین، د کوچانو او د جایانو تر مابین، او داسې د غزنی ولایت کې د کوچانو او د جایي خلکو تر مابین ډېرې مقاتلې سوي، جنګونه سوي وه، د ډېر وخت خصومتونه وه او دا الله جل جلاله حل کړه. او لکه څنګه چې په تخار ولایت کې تاسې خبر سوي یاست، د پښتنو، تاجکو، ازبکو تر مابین د مځکې دغه وه، غصبېدل وه او د هغو موضوع حلېدل چې درې سره هم قناعت په وکړي، هم درې سره په خوشحاله سوه او هر چا ته حق ورسېدی. نو دا د امارت اسلامي او د دې وزارت کوشش و. د هیواد په لرې پرتو سیمو کې هغه قومونو ته چې د فرصت طلبو کسانو له لوري د قومي تبعیضونو له امله له ټولو اسانتیاوو بې برخې وو، اسلامي امارت یې غږ اورېدلی او ستونزو ته یې رسېدنه کړې. یوه غوره نمونه یې د بدخشان په واخان کې د کوچني او لوی پامیر د اوسیدونکو ستونزو ته رسېدنه وه چې د قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو لړپوړي امنیتي، دفاعي او کشفي دولتي پلاوی واخان ته سفر وکړ. از مادر تولد شدیم، دوباره زنده شده و کلان شده باشیم از برکت امارت اسلامی. اوس تازه بامیان ولایت کې د غارونو اوسیدونکو ته چې په تیرو 2 لسیزو کې د میلیونونو پیسو له راتګ سره سره یې له لومړنیو خدمتونو پرته پرله پسې کلونه په غارونو کې ژوند کړی و چې د اسلامي امارت له لوري په یوه نوي او بې مثاله اقدام دوی ته د ښارګوټي جوړولو چارې پیل شوې. دیگه مشکام سیر نمیدونیم چه خواسته که یک نمره بخریم، خانه جور کنیم. یعنی مغاره از مجبوری و به سرپناه گذاشتیم، یعنی از عوض نمیشیم. اگه ما یک سرپناه می‌داشتیم، یک سانه به مغاره که اشارات داره، خطر کوه کوچ کرده، یعنی پارسال کوچ کرده، یا هم دیم دیوالا دوالی آمادن، سومام خودش نام داره، هر لحظهش خطره. یعنی مغاره ما دیگه وجود از خدا دیگه، یعنی که ما هستیم دیگه، یعنی جگه اگر گشنه هستیم، اگر یخ میشه، اگر رقم میشه دیگه ما بجز از خدا دیگه دسترسی نداریم. ما دینمینجی قد گوسله سر و تمام چیزا ما یعنی زندگی میکنیم. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو کمیسیون جوړول، یووالي او یو بل منلو ته د اسلامي امارت د ژمنتیا یو بل ستره نمونه ده. اسلامي امارت د دې کمیسیون په جوړولو سره په ټولو هغو افغان شخصیتونو چې له هیواده بهر ژوند کوي غږ وکړ چې بې له کومې اندېښنې خپل هیواد ته راستانه شي. د اسلامي امارت غېږه یې پر مخ پرانیستې ده. د دې کمیسیون په هڅو له پیل څخه تر اوسه سلګونه افغان شخصیتونه هیواد ته راستانه شوي دي. یکی از دستاوردهای امارت اسلامی در همین مدت کم همین کمیسیون است. عزت انسان در وطن خود است. انسان بغیر از وطن خود در جای دیگه معزز نیست، عزیز نیست. ما در وطن خود که هستیم احساس عزت میکنیم، احساس افتخار میکنیم، احساس خوشی میکنیم. خانه ما در میجا است و قبر ما در میجا خواهد بود. با این مردم بودیم و می خواهیم بود ان شاء الله. هغه څوک چې مرور دي یا بیرون وتلی دي ټول راشي هیواد ته په یو اتفاق په یو اتحاد باندې خپل وطن آباد کړي. ملي یووالی د هیواد د پرمختګ او ښېرازۍ لپاره اړین دی او یوازې د یووالي له لارې هیوادونه خپلواک او پر ځان بسیا کېدلی شي.
خلکو اتحاد دومره ضرور دی لکه موږ چې یو وو اسلامي امارت چې یو وو نو د دنیا د یو سترې غمیزې د یو ستر بحران څخه ځان خلاص کړي هغه د دې وحدت اول د الله نصرت و دویم د خپل ملت وحدت و که موږ تقسیم سو موږ په یو نامو بل نامو تقسیم کیږو نو همدغه پردي به سبا په موږ کې اډې لري یو د بل بدی سره ویری دی به خپل ځان اډې پکې جوړي او د دې تحت تاثیر به نو بیا هیڅوک هم د دې ملک څخه بیا څوک نه ایستلی شي نیولا که بیا پر هغه باندې دغه مقاومت ته به د خپل جوګه کېدلی نه شي دا یوازینی شی شو اول مول د الله نصرت دوم زموږ وحدت زموږ وحدت د افغانانو وحدت دا وتوانېدل چې د دنیا د سترو بحرانونو او د سترو یلغلګرو څخه ځانونه خلاص کړل خدای نه خسته که داسې یو حالت راځي چې خلک تقسیم کیږي نو بیا موږ وینو ډېر هېوادونه داسې وینو چې هلته هډې جوړې دي هغه دا مخ هم نشي ور اړولی چې زموږ د ملک کې دا هډه ووسي هغه به بیا ارڅه مني او د دوی دا کوم اوساني چې دی هلته فرض کړي چې کوغه موږ ته به ترقي راسي شی راسي ترقي به هم رانسي او د دوی حالت هم د دې نه بدتر وي او د دوی د خپل خود اختیاري و د خپلواکي به د بل چا په لاس باندې وي دا مؤخري پیام دغه دی چې موږ مخ ته تګ زموږ کامیابي زموږ هر څه په وحدت کې نغښتي دي او موږ وحدت غواړو او ټول قومونه چې دا موږ سره ورونه یو د دې خطې خلک یو د باید د یوې فامیلي په شکل باندې لاس سره ورکو دا شیان پالتو دي چې دا د زبان سمت قوم دا مسلې ناري موږ ډېرې واورېدلې پر دې خیر نه دی مرتب خیر په دا مرتب دی چې راځي ټول لاس سره ورکړو د خپلو خلکو خدمت وکړای شو د اسلام په دین کې په ملي یووالي زیات ټینګار شوی او اسلامي امارات یووالی یو الهي امر ګڼي وحدت خو د دیني پلوه ډېر اهمیت لري الله جل جلاله په قرآن عظیم کې وایي چې واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا تاسو ټول د الله په رسۍ باندې چې قرآن د منګولې خاکې کوي افتراق مه کوئ جلا کېږئ مولا هم یو بل انما المؤمنون اخوة نبی الله پاک جل جلاله وایي چې مسلمانان ټول سره ورونه دي نبی علیه السلام د مختلفو قومونو او رنګونو ترمنځ اخوت قایم کړ په مدینه منوره کې چې کوم نظام جوړ کړی کې حبشو عربو حتی د فارسو دا خپل ورونه وبلل صحابه یې وبلل نو موږ ته د اسلام درس هم د وحدت ده او د موږ د ملت ګټ هم په دې کې داسې واحد یو که موږ یو واحده قوت یو متجاوزین تجاوز په موږ نسي کوی که تجاوز وکړي داسې ناکامېږي لکه انګریز او روس او امریکا نو د وحدت په نتیجه کې ډېر شی موږ لاسته راوړلی شو او بل دا دی چې زموږ دا هېواد هم که موږ غواړو ابادي کړو ابادي هم تر وحدته پورې تړلې که موږ لاسونه سره ورکړو هر قوم له بل قوم سره هر ورور له بل سره د افغانیت په روحیه سره راټول شو فکر کوم د هېواد هم ابادیږي او هغه د ټولو خیر ده امنیت به هم ټینګ وي ثبات به لرو آبادی به لرو د خپل اقتصاد خاوندان به د خپل هویت او یو عظمت او برم خاوندان به دا په وحدت پورې تړي دا اوس نظام نه دی یو سمت نه دی یو قوم ده نه دی یو پکت بلکې مشترک نظام ده د افغانانو او دغه خلک چې اوس په نظام کې اخته د کار کوي که په لوړ پوړ کې کټیټ د قومونو نمایندګي هم کوي د هېواد استازولۍ هم کوي او انشاءالله د وحدت په روحیه باندې هماهنګي ورورګلوي سره لري اسلامي امارات ملي یووالی خپل لومړیتوب ګڼي او د یووالي په تامین کې له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي ترڅو دا نظام د هیواد او اسلامي امت په کچه ملي یووالي کې یوه غوره نمونه شي د افغانستان په اسلامي امارت کې یوازینی شی چې دغه تعهد ده تاسې باور وکړئ زموږ په دغه اداراتو کې داسې ملګري شته چې موږ اصلا قوم نه پیژنو خو موږ ته په هغه اساس ارزښت لري چې هغه څومره متحد ده د افغانستان د ولس ګټو ته زموږ د دین ګټو ته څومره متحد ده په اسلامي امارت کې داسې ډېر ملګري شته چې لس کاله یو ځای سره تېر کړي دي خو یو د بل په قوم نه خبر سره اسلامي امارت د ملي یووالي رامنځته کولو په موخه تل هڅه کړې ترڅو د هېواد ټول قومونه په یو ټغر راټول شي اسلامي امارت د همداسې داعیې تر شا ولاړ ده چې دا ملت په یوه خبره باندې سره راټول وي او بې له تفکیک په منځ کې اوسي د قوم په یو سمت په نامه باید ټول د یو ملت په شکل تبارز وکړو د یو افغان په شکل مطرح واوسي او ټول خپلو مشروع حقوقو نه برخمن د افغانستان خلک دلته د ژوند حق کولو حق لري په دې ژوند کې پښتون تاجک ازبک ترکمن او هزاره او نورستاني او بلوچ ټول حق لري چې استفاده وکړي د دې خاورې د منافعو نه استفاده ده د دې هېواد دپاره ګټه رسول دي منفعت رسول دي د ټولو وظیفه ده هغوی ټول باید دې ته منسجم او متحد وي اسلامي امارت حتی د دې دپاره چې یووالی حفظ شوی ځان ته کوم تنظیم نه وایي د دې دپاره چې موږ کوم جلا پکت او جلا تنظیم نه سو موږ د ملت برخه یو ملت زموږ د ملت یو اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د وحدت موضوع یقیني په خلکو کې تمثیل سي او اسلامي امارت د همداسې وحدت محصول ده همداسې وحدت کور ده هڅه کوي چې ټول هېواد او ټول هېوادوال هم دغه د یووالي اهمیت درک کړي او په پوه سي او ګټې وویني
ملي یووالی یو د بل ترڅنګ د خوشحاله ژوند کولو هنر دی. داسې هنر چې هیڅ قومي، ژبنی او سمتي توپیر ځای نه پکې لري. خو د داسې یووالي رامنځته کولو لپاره څه باید وشي؟ که اصلي او مسؤلیتونو د نګاه نه هم ورته وګورو، دا ټوله د یوې کورنۍ په حیث باندې باید سړی ورته وګوري او تر هغه پورې باید کار ورته وشي لکه د یو کورنۍ د خپلې کورنۍ دپاره سړی یو کار کوي، همدغسې د ټولو اقوامو او د ټولو خلکو دپاره چې څو د افغانستان نوم ورباندې یادېږي د هغوی ټولو دپاره همدغسې کار وشي. که په هغې خدای ناخواسته یو کس په هغه کې هم دردمن وي، باید هغه په درد باندې سړی هغه د حکومتو د وخت د حکومتو په اوس کې د امارت اسلامي افغانستان دغه ذمهداري ده چې د هغې دغه غږ واورېده شي او هغه ته چې څومره یې وس وي او هغه ته رسیدګي وکولی شي. د اسلامي امارت له لوري د قومونو او قبایلو چارو وزارت له لارې د هیوادوالو ترمنځ د ستونزو حلولو په موخه زیاتې هڅې ثابتوي چې د یووالي رامنځته کولو او د ملت یو کولو ته لومړیتوب ورکوي او دا یې یوه ستره بیلګه ده. د قومونو او قبایلو چارو وزارت د جرګو معینیت وایي د یووالي په موخه او د کینې او نفاق د هغه تخم له منځه وړلو لپاره چې په تېرو 20 کلونو کې د افغانانو ترمنځ پاشل شویو په 40 ولایتونو کې ګڼې غونډې جوړې کړي دي او په پایله کې 9 ستر اختلافونه او سلګونه کوچنۍ ستونزې حل شوي دي. سرحداتو وزارت 9 غټې شخړې په دې ملک کې د دغه وزارت له لارې الله تعالی جل جلاله د مسلمانانو په مابین کې حل کړي دي او غټ مشکلات یې د بینه وړي دي او په سلګونو باندې وړې په ولایتو ولسوالیو په کلو په بانډو کې چې خلکو د یو مړي موضوع درلوده یا د 2 مړو موضوع درلوده یا د پولیو پنډل پر سر باندې موضوع وه، هغه په سلګونو انشاءالله داسې موضوعات وه چې د دې وزارت او د همکارانو او منصوبینو د طرفه او د مسؤلینو د طرفه الله جل جلاله د دې مسلمانانو مشکلات حل کړي دي. نورستان کې د یو نوي کلنې دښمنۍ حل کول چې سلګونه کسان پکې وژل شوي د اختلافونو په له منځه وړلو کې د دې وزارت د کړنو یوه نمونه ده. یوه نمونه د غزني او میدان وردګو تر مابین مشکلات وه او یا په نورستان کې د یو نوي کال بدی او مشکلات و چې 300 زیات مړي په مابین کې سوي وه او په لسګونو کورونه یې خراب کړي وو، په لسګونو مسجدان یې سره خراب کړي وه او په دې یو نوي کال کې د دوی په مابین کې څوک نه و په دې توانېدلی چې دغه موضوع ته د پای ټکی کښېږدي. هیواد کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره ملي یووالی پیاوړی شوی او د خلکو ترمنځ قومي اختلافونه له منځه تللي دي. هلته خو نظام نه و، هلته اسلامي نظام نه و، هلته افغانیت نه و، هلته ازادي نه و، هلته حریت نه و، هلته استقلال نه و، هیڅ شی نه و. لله الحمد دا د امارت اسلامي د راتګ سره د افغانستان ټول قومونه، ټول اشخاص، ټول سمتونه، د هرې ژبې د هر مذهب خلک هغه په دې باندې موږ کار کړی، په 40 ولایتو کې مو غونډې کړي دي، د وحدت کلمه مو په قال الله و قال رسول ورته بیان کړې ده او مسلمانان په دې متیقن دي چې دغه وحدت موږ ته ګټه کوي. مسلمانان د دې څخه ډېر متاثر دي، ډېر خوشحاله دي او خپلو مابینو کې ډېر وحدت راغلی دی. هغه شخړې او اختلافات چې څه د دوی په ذهنو کې خلکو ورکړي وه هغه یې لله الحمد غورځولي دي، تر ډېره حده پورې خلک متفق دي، متحد دي او دا اتفاق د اتفاق قرآني نسخه ده. ملي یووالی یوه داسې پدیده ده چې په فطري ډول د افغانانو په وجود کې جریان لري، خو په تیرو دورو کې د قدرت ساتنې، شتمنۍ ترلاسه کولو او بیرونیو لاسوهنو له امله ملي یووالی زیانمن شوی و چې د اسلامي امارت په راتګ سره یو ځل بیا پیاوړی شو او افغانان د یووالي له ستر نعمت څخه برخمن شول د یو پیاوړي او متحد افغانستان په هیله.